بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کابل ښار ریاست محتسبینو د خپل ورځنۍ کړنو په جریان کې د مهالویش مطابق د کابل ښار له 90 سالمانیو 80 حمامونو 22 ښوونځیو او 12 دیني مدرسو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه او نوموړو ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو د پلي کولو توصیه وکړه. په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست لوري د محتسبینو د ظرفیت لوړونې او د هغوی د کړنو د ارزونې او په دې برخه کې د محتسبینو د ستونزو اوریدلو په موخه جوړ شوی 4 ورځنی روزنی سیمینار پای ته ورسید. د خوست ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر رئیس د یاد ولایت د ځوانانو په ډلهیز واده کې چې د ولایتي ادارې په کوربتو په لار اچول شوی و ګډون وکړ. د یاد ریاست رئیس دا کړنه وستایله او د مبارکۍ ترڅنګ یې هغوی ته توصیه وکړه چې خپل ټولې کړنې د شریعت مطابق برابرې کړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د ولایت په مرکز پل عالم کې د صحیح خدماتونو او خصوصي سکتور له استازو سره د اصلاح په موخه ناسته ترسره کړه. محتسبینو نوموړو ته توصیه وکړه چې له مراجعینو سره نیک چلند وکړي او خپل کړنې په پوره ایماندارۍ ترسره کړي. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د ځوان نسل د سالمې روزنې او اسلام پیژندنې په موخه یوه ستره ناسته چې د ولسوالۍ ټولو مسؤلینو پکې ګډون درلود ترسره کړه. د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په تیرو 2 میاشتو کې د اصلاح په موخه له 40 اماراتي او خصوصي ادارو څخه د اصلاح په موخه لیدنې ترسره کړي او ورته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو تطبیق توصیه کړي. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د مرکز په ګډون برمل او امنه ولسوالیو کې له دیني عالمانو او قومي مخاورو سره په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکرات د مخنیوي په تړاو اصلاحي ناستې ترسره کړي او له هغوی وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه کې د یاد ریاست له محتسبینو سره مرسته وکړي. وار د شمله وروشو شار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.